د سویلي ولایت کندهار اوسیدونکي چې سختې جګړې تر شا پرېښي په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو له ناستې مختلفې هیلې او غوښتنې لري. دوی په اوسني حالت کې تر ټولو مهم په هیواد کې د روان ناسم اقتصادي حالت مخنیوي او د کاري فرصتونو رامنځته کول بولي او د کابل د غونډې له ګډونوالو څخه غواړي چې په دغه ناسته کې پر دې موضوعاتو تمرکز ولري. غوښتنه دغه ده چې په وطن کې سوله او ارامي راشي، ازادي راشي او ارزاني راشي. خو یو لیټر تیل چې په 15 افغانۍ دي، موږ رخشوانان یې ولاکه د تیل د پیدا کولی چې دا زموږ لپاره مشران دغه وکړي چې پر د ولس باندې سهولت راوړي. موږ دې څه دغه هیله غواړو چې دوی پر موږ ارزاني جوړه کړي. 50 په 50 موږ دې باندې یو تجدید موږ ارزاني راوړي. موږ دې څه د غواړو د حکومت موږ دې غواړي پر موږ ارزاني راوړي ته اوس موږ پر ځان پر اړیانې ګسره. د کندهار ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي بیا د کابل غونډې له ګډون کوونکو څخه غواړي چې د کورني او بهرني سیاست په ګډون له ګاونډي هیوادونو سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزې اړیکې لا پراخي او هیواد له اوسني بحراني حالت څخه وژغوري. دوی د دیني عالمانو غونډه مهمه یادوي. اقتصادي برخه کې اوس مهال ډېرې دي، هغه تر مسؤلینو ورسوي او د کار او اهلیکات د سپارلو لپاره په هیواد کې د ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې همداسې د نړیوالو سره د ښې اړیکو درلودلو په برخه کې او د پاکستان سره زموږ د تجارت او پر لارو باندې د هغو سره ځانګړي پلانونه شریک تر څو زموږ هیوادوال نور له دغه حالت څخه ووځي. اسلامي امارت تر ډیره پر خپلو پریکړو او هغه وعدي چې ورکوي تر ډیره دوی بریالي دي. نو زه هیله لرم چې هغه پریکړې چې علما قومي مخور په دغه جرګه کې کوي اسلامي امارت به خامخا رسیدګي ورته کوي، ځکه دا د ولس د منځ خلک دي او اسلامي امارت تر ډیره ولس ته ژمن دی. پلازمینې کابل کې روانه غونډه کې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه له 3,000 څخه زیاتو دیني عالمانو او قومي مشرانو ګډون کړی. یا د غونډه کې د کندهار 107 تنو دیني عالمانو او قومي مشرانو ګډون کړی. چارواکي د دیني عالمانو دغه غونډه د کورني مشروعیت په برخه کې مهم ګام یادوي.